د نارینه او د زنانه او تعلیم د دې دواړو یو شرعي حیثیت دی. خو د زنانه تعلیم دپاره شریعت ځان له څه اصول مقرر کړي، څه آداب دي، څه مناهج دي، څه طرق دي، څه کیفیات دي. د هغې د لاندې او د هغې اصولو په بنیاد باندې به هغه تعلیم حاصلی یا به تعلیم ورکوي. او دغه شان د نارینهو تعلیم نه، خو د نارینهو د زنانو په تعلیم کې لږ شان په بعضې څیزونو کې فرق دی او په بعضې څیزونو کې فرق نشته، یو شان دی. د زنانه او د نارینه چې کوم د اسلامي معاشرې نارینه او زنانه د هغې په ذمهوارو کې چې څنګه فرق دی، ذمه دارۍ په هغې کې چې څنګه فرق دی، نو دغه شان د هغې په تعلیم او په تربیت کې هم فرق دی. ذمهوارۍ د سړي جدا ذمهوارۍ او د ښځې جدا ذمهوارۍ، او څه ذمهوارۍ داسې وي چې هغه د سړي او د ښځې خپل منځ کې مشترک وي، دواړه په هغې کې شریک وي. څه ذمهوارۍ صرف د سړي، څه ذمهوارۍ صرف د زنانۍ، د جینکوی، د ښځې، او څه د دواړو مشترک وي خپل منځ کې. یا خو موږ د هغې څیز تمیز نشو کولی، دا غټه مسله ده. صحیح ده. دویمه خبره، څنګه چې دې ذمهوارۍ هغه د یو بل نه جدا جدا دي او فرق دی پکې، او څه د دې هغه یو شانتي دي، مشترک دي، دغه شانتي دا ذمهواري چې راځي که نه، دې په شا باندې کم تعلیم او تربیت دي، دا ذمهدارۍ خو د تعلیم او تربیت نه راځي که نه. زما به دې خبرو نه پوهېږي. ښځې ته مونږ وایو ستا ذمهواري دا ده، سړي ته مونږ وایو ستا ذمهواري دا ده. دا مونږ تعلیم او تربیت نه کوو. نو چې ذمهوارۍ جدا دي، دې په شا چې کوم تعلیم او تربیت ته دواړو دی، هغه به هم جدا جدا دی یو بل نه. ښځې له به مونږ یو شان تعلیم ورکوو او سړي له به بل شان تعلیم ورکوو. نو کومو څیزونو کې چې زنانه او نارینه هغه یو شانتي دي په کم تعلیم کې، د هغې باره کې لږه شانتي خبره کړو. لکه جبه زده کول دي، څه جبه زده کول. نو جبه زده کولو کې نارینه او زنانه دا یو شانتي دي. څنګه چې هغې زده کولی شي نارینه، دغه شانتې زنانه هم زده کولی شي. د تاریخ مطالعات او د هغې تعلیم د هسټري زنانه هم کولی شي، نارینه هم کولی شي. پوهېږي په دې باندې. سوشل ساینسز دي، جنرل نالج چې څه ته وایي، دا نارینه هم کولی شي او زنانه هم کولی شي. صحیح ده. او څه داسې دي چې هغه د دې د یو بل نه جدا دي. لکه څومره چې موږ ته په ټیکنیکل فیلډس کې کم څیزونه ښکاري، انجینیرنګ دی، زنانه د هغې سره څه کار نشته. نه انساني فطرت ته اجازت ورکوي چې زنانه دی انجینیرنګ وکړي، او نه دین اسلام دا اجازت ورکوي، ځکه دغه د انجینیرنګ کار دا د یو بوج کار دی، او د زنانه نه الله جل شانو داسې قسمه بوجونه دا لرې کړي، بوجونه پرې نه ورچوي الله جل شانو، ځکه دا یو صنف نازک دی، یو نازک څیز دی. نو د هغې د انجینیرنګ سره څه کار دی؟ ټیکنیکل کارونو سره د هغې څه کار دی؟ نو دا هغه څیزونه دي چې دا اوس د سړي کار دی، دا اوس د زنانه کار نه. دغه شان چې د هغې دواړو خپل منځ کې یو بل څیز مشترک دی، هغه میډیکل دی. څه دی؟ میډیکل. څنګه چې نارینه هغه د میډیکل علم حاصلولی شي، دغه شان زنانه ته هم دا حق حاصل دی چې هغه به د میډیکل طب، د علاج او معالجې چې کوم علم دی هغه حاصلولی شي. سړی هم ډاکټر جوړېدی شي او زنانه هم ډاکټره جوړېدی شي. دا هغه مشترک څیز دی. صحیح ده. د دې نه څوک انکار نشي کولی. که د دې هر څوک خلافي، مسلمانان به د هغې خلافي، سلیم الطبع انسانان هم د هغې خلافي، د دې څوک خلاف نشي کولی. دا دنیاوي حقایق دي. او زنانه دپاره چې الله جل شانه د تعلیم کم بنیاد ګرځولی دی که نه، هغه دا چې دا د شریعت د اصولو د لاندې به خپل تعلیم حاصلی، او هغه تعلیم به حاصلی چې کم د دې د ذمهدارو څه شی دی د هغې سره وابسته دی، د دې د ذمهدارۍ سره چې تعلق دی، هغه تعلیم به حاصلی. چې دې ذمهواري د کم یو څیز، د کم تعلیم چې دې د ذمهدارۍ سره تعلق نشته، د هغې نه به دا ځان ساتي، ځکه ضرورت نشته. او دغې څیز کې بیا اخته کېدل دا خو لایاني کار دی.
او د انسان د دین اسلام د هغه حسن خلاف ته دا خبره چې انسان په لایانی کارونو پسې ورپسې شي. د دین اسلام د دنیا مثالونه په دې خبره باندې موجود دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې څنګه چې سړو تعلیم حاصل کړی دی دغه شانتې ښځو تعلیم حاصل کړی. یاد ساتئ ګورئ دا کتاب چې دی قرآن مجید یا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ست چې مونږ دین اسلام وایو دغه دین اسلام مونږ ته دینم خی شریعت هم خی د الله احکامات هم خی اخرت هم خی خو د دې سره سره مونږ ته دنیا هم خی. دا یو حقیقت دی. د دې نه څوک انکار کولی شي؟ د دې نه څوک انکار هغه نشي کولی. اوس دغه قرآن مجید او دغه احادیث مبارکه چې څه مونږ ته وایي دین هم خی دنیا هم خی اخرت هم خی او دنیا هم خی. د اخرت تعلیم هم موږ راکوي او د دنیا تعلیم هم موږ راکوي. آیا په دې کې زنانه او نارینه مشترک دي که نه جدا جدا دي؟ دا دواړو ته وایي که نه صرف یو سړي ته وایي؟ زما په دې خبرو نه پوهېږي. قرآن مجید چې تعلیم چاله ورکوي که نه دا صرف سړي ته وایي که زنانه ته هم وایي؟ دواړو ته وایي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفرمایل طلب العلم فریضة على كل مسلم مسلمة. طلب العلم فریضة یا صرف یو روایت کړی چې طلب العلم صحیح روایت چې کوم طلب العلم فریضة على كل مسلم په هر مسلمان باندې علم څه دی؟ دا فرض دی. په هر مسلمان باندې علم فرض دی. صرف زنانه یادې که نارینه او زنانه دواړه یادې دواړه یادې. خو صرف فرق دا دی وختینی ځان ته مخې ته کا چې د چا کومه ذمواري هغه علم به حاصلې. د چا چې کومه ذمواري هغه علم به حاصل. کوم چې چا ذمهداري نه ده زنانه چې کومه ذمهداري نه ده هغه څیز له به ګوتې نه وروړي. نارینه چې کومه ذمهداري نه ده هغه څیز له به ګوتې نه وروړي. خبره اسانه شو ورو واضحه کېږي. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نور ډېر مثالونه موجود دي. امام بخاری رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو دایانه وه څه چې موږ ګایني سپیشلیسټ وایو زنانه وه هغې به د زنانو کیسونه کول. صحیح ده چا چې به ماشوم پیدا کېدو هغه به ولتله خو دې به دا چلې زده کړی که نه که نه دا قدرتي فرشته الله رالیږلې وه او چلې زده کړی. میډیکل څه ته وایي نور دغه ته میډیکل وایي او میډیکل ایکسپرټه وه. میډیکل یې زده کړی او طب یې زده کړی او ډاکټري یې زده کړې وه دایتوب یې زده کړی د دې تعلیم یې زده کړی. دا د نبي علیه السلام په زمانه کې وه. د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې څومره خلک وو مسلمانان غیر مسلمانان د ټولو علاج هغه زنانه کو. د هغه زنانه او د مسلمانانو او د غیر مسلمه زنانو علاج به چا کو؟ دغې دایانې به کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا منع کړې ده؟ نه ده منع کړې. چېرته هم هغې ته دا نه دي ویلي چې ته دا مه کوه یا دا سیس په دین اسلام کې ناروا دی ناجایز دی د خلکو زنانو علاج کول. صحیح ده. او دا د یو کامن سنس هم خلاف ته چې مونږ په دې پابندي ولګو چې زنانه دا به میډیکل ډاکټره نه جوړېږي دا به تعلیم نه کوي کومې چې دي ذموارۍ دي دا به دا نه. ولې ته چې دومره غیرتي خپل پښتو خپل غیرت او یا هغه سیس چې هغه شریعت نه دی او ته شریعت ګرځې هغې په سر راغستی ته به بیا د خپله ښځه بوزي سړي ته بیا کښېنې چې زما د ښځې بچی پیدا کېږي او سړی به پې لاس وهي. دې ته څوک تیار دي؟ چا لی بوزي؟ ښځه ښځې لی بوزي که نه؟ نو چې ښځې تعلیم کړي هلی به یې وله بوزي. چې هغې تعلیم نه یې کړی چا لی بوزي؟ چېرته یې بوزي؟ بې تعلیمه لی بوزي چې هغه نه پوهېږي په دې کیس باندې هغې لی بوزي وجنې. دا شریعت هم دا حکم دی چې زنانه چې کومې ذمهدارۍ دي د هغې تعلیم او تربیت په هغه حاصلوي او بیا به یې بل ته هم ښیي بیا به بل ته هم ښیي او دا به د خلکو د معاشرې د زنانو بیا په کار راځي. او دا د کامن سنس خبر هم ده د یو سلیم الطبع انسان او د یو روغ انسان چې هغه منټلی ټیکي نو د هغه دماغ هم دا خبره کوي. د هر انسان زړه په دې مطمئن دی. دا خو یوه مسله وه. نور بل طرف ته وګورئ کاروباري مسلې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د زمانې ټول نه غټه تاجره حضرت خدیجه وه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مضارب و. امام واقدي رحمت الله علیه لیکلي چې د حضرت خدیجې دونه لوی تجارت و چې د هغې سره به د دنیا سړو
هغې به له تجارت چلو، هغه سړو به له تجارت چلو. یو له پیسې ورکړي یا سامان ورکړی، لاړ شه دا خرڅ که په دې باندې محنت وکړه، نیمې ستا نیمې زما. دا به ورته حضرت خدیجې وي. تاجره څوک وه؟ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. بیا هغه لګیا ده او د سړو سره ډیلینګ کوي، او نبی علیه السلام هم په هغې مضاربینو کې یو مضارب دی. هغه له هم کله پیسې ورکوي، کله وله سامان ورکوي، او هغه ځي تجارت لپاره، کله شام ته ځي، کله یو علاقې ته، کله بل علاقې ته. او د نبی علیه السلام مبارک د نبی علیه السلام مبارک ورسره په هغې کاروبار کې یا شیرز دي او یا ورسره په هغې کې پرسنټیج دی. او نبی علیه السلام ځان له هم ګټي او هغې له هم حصه ورکوي. دونه لویه تاجره. خو د دې تجارت اصول به هغې ته معلوم ځکه بیا تجارت کوو. یا نبی علیه السلام که وی چې دا کار ټیک نه دی، حضرت خدیجه بیا ړومبی منع کړې وه، د خپل کور زنانې وه، خپله بیبي وه، هغه بیا منع کړې وه چې مه کوه دا کار. یا نبی علیه السلام به د هغې نه پس ویلی وی چاته حضرت خدیجې څه کول دا ټیک نه و، اوس پې پابندي ولګېده، داسې بیا ویلی وی. یو بل یو حدیث راته رایاد شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم، تقریبا بخاری شریف کی روایت ته، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یو څو درې کسان داسې دي چې هغې له الله ډبل اجر ورکوي. څه درې کسان هغه دي چې الله جل شانو ول ډبل اجر ورکوي، ډبل اجر. لومبی هغه انسان دی چې هغه په مخکینی مذاهبو کې پاتې شوی او بیا په نبی علیه السلام ایمان راوړي، د اجر ډبل حسابي، دا هر عمل الله ډبل حساب، چې په خپل پیغمبر هم ایمانی او په نبی علیه السلام هم ایمانی، یعنی یهودي مسلمان شو، عیسائی مسلمان شو وغیرہ. دویم هغه انسان دی چې هغه غلامی او د خپل حقیقي مالک حقوق هم ادا کوي او د خپل مجازي مالک د هغه حقوق هم ادا کوي. مطلب دا دی چې یو غلام دی، مسلمان دی، او هغه د خپل مالک خدمت هم کوي، دا مجازي مالک دی که نه، د هغه خدمت هم کوي، او د الله جل شانو په خدمت کې دی، عبادت کوي د الله جل شانو، دلم الله جل شانو ډبل اجر ورکوي. دریم نبی علیه السلام او فرمایل، دا د بخاري روایت ته ډایجسټ ته نه وایم، صحیح ده. او دغه بیا مولا علی قاری رحمت الله علیه د مشکات په شرح کې په دې باندې یو خبره کړې، هغه درته وروسته ذکر کوم په دې حدیث باندې. دریم هغه انسان دی چې دا هغه یو وینځي، صحیح وینځي، او هغه وینځه نبی علیه السلام او فرمایل چې ادبها فاحسن تادیبها وعلمها فاحسن تعلیمها، هغې ته بهترین تعلیم ورکړو، وینځي ته د هغې بهترین تربیت یې وکړو، هغې ته بهترین ادب وښوده. دې انسان دپاره هم الله جل شانه 2 اجرونه لیکلي. څو اجرونه؟ 2 اجر لیکي. وینځه یاده کړې او د هغې تعلیم یاد کړی، د هغې تربیت یاد کړی. د دې سړي دپاره څو اجره دي؟ 2 اجره. نو مولا علی قاری رحمت الله علیه په دې حدیث باندې لیکلي، وایي دا صرف د وینځو په حق کې نه دی، بلکې دا هر هغې پلار ته وایي چې د هغه بچي لوري د هغه یا د هغه ښځې یا د هغه خوري، هر مسلمان ته دا خبره چې طالب هم الله 2 اجره درکوي. څو اجره؟ 2 اجره، چې ته د هغې خیال ساتې، هغې ته ادب او احترام هم ښیې، هغې ته تعلیم هم ورکړي. دا یو حدیث چې هغه د زنانو د تعلیم متعلق دی. بله یې واجبه خبره، یو زنانه و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شفا نومي وه. شفا ډېره ماهره وه، میډیکل کې ماهره وه. د نبی علیه السلام مبارک یو ورځ هغه ناسته وه د حضرت حفصې سره، د نبی علیه السلام بیبي وه حضرت حفصه، د حضرت عمر لور وه رضی الله تعالی عنهم. نو هغې یو ورځ ټوټکه خوده، ټوټکه د څه ټوټکه خوده؟ دانې چې بچا روخیږي که نه، دانې خطرناکې دانې، دې ټوټکه خوده حضرت حفصې ته، د نبي علیه السلام بیبي ته. نبي علیه السلام ورته وفرمیل ټوټکه دې ورته وښوده، اوس یې ورته ولیکه که نه چې بیا ورته یادوي. ټوټکه دې ورته وښوده، اوس یې ورته ولیکه. نه کتابت هم د زنانو ثابت شو، لیکل هم د زنانو ته ثابت شو چې یو زنانه بلې زنانه ته کتابت ښودی شي. دا مسله پکې راله، صحیح ده. او دا هم راله چې یاره میډیکل هم ښودی شي، طب ښودی شي. د هغه زمانې هغه طب او زموږ د دې زمانې دا طب دی، صحیح ده. دا یو خبره ده. بیا دغه په هر دور د مسلمانانو کې دا خبرې دا تر اخره پورې داسې هغه چلیدلي. باقاعده په تابعینو کې، تابعیاتو کې یو زنانه ده، تابعیاتو کې سموره الاسدیه، هغه باقاعده بازار ته تله
او په بازار کې به خلکو ته اکنامکس اصول به خود چې دا حرام دي دا حلال دي داسې کوئ داسې مه کوئ دا به هغه زنانه خو ده او په دې کې هغې ډېر زیات تکالیف برداشت کړي دا څه هم هغې دا دین اسلام موږ ته دا ښایي خبره څه ده دا خبره په نیمه کې پاتې کېږي او ضروري ده مسله دا ده چې که د داسې قسمه تعلیم چې هغه د شریعت په حد کې دن نه کوئی ایجوکیشن نه بېحیایي پکې نه حرامي توبونه پکې نه ځان له یو سیسټم یې زنانو داسې قسمه تعلیم د زنانو دا شریعت اپریشیټ کوي د هغې حوصله افزایي کوي شریعت خو که د دې خلاف شریعت په هغې باندې کراس راکوي یو ډېر اهمي ایشو طرف ته راځو 15 منټ په هغې لګول 15-20 چې د افغانستان مسلمانان ګیله کوي هغه ګیله دا ګیلې په ځای ده هغې قدر پکار دی هغې ته سوچ هم پکار دی په هغې باندې هم سوچ پکار دی هغه ګیله ده چې د افغانستان چې کرنټ کم حکومت دی طالبانو نو هغې وی ظلم کوي او هغې د زنانو په تعلیم باندې پابندۍ لګوي او زنانه تعلیم ته نه پرېږدي نو هغې چې کوم غیر چاپېره د هغې نه علما کرام اوسېږي په دنیا کې میډیا اوسېږي ادارې اوسېږي د هغه ټولو نه هغې ګیله کوي د افغانستان هغه خلک چې د هغې څه ګیلې دي د مجاهدینو نه او دغې حکومت نه کم چې کرنټ حکومت دی او دا په ځای دی بلکل ټیک دی البته د سوچ چې کومه خبره ده هغه دا ده چې په مونږ کې او په اغیارو کې لږ شان فرق دی په مسلمانانو کې او په غیر مسلمو مسلمان دی همیشه د جذباتو ښکار شي او د صبر نه کار نه اخلي دویمه خبره مسلمان همیشه دی ناامیده کېږي د دې زمانې خبره کوم بس په معمولی خبره د سوچ دی چې یاره دا کار نه کېږي بس ناامیده شي هغه خپل حوصله خپل صلاحیتونه هغه صفر کې او بیلی ختم حالانکه دا خصوصیات او دا عیبونه دا د چا دا خو د کافرو دا خو د غیر مسلم او مسلمانانو ته دا څیزونه راوړي دا خبره دلته په دې ځای پرېږده مخکې ځو د افغانستان چې کومه د تعلیم مسله ده په هغې باندې لږ شان بحث کوو اوس د افغانستان طالبانو یا د هغې کرنټ حکومت چې دی هغې ولې پابندي ولګه ګوره یاد ساتئ ځان سره یو خبره د هر چا خپلې مجبورۍ یو خو موږ د چا په ملک کې ګوتې نه شو والی دویمه خبره دا ده چې هغې ته یو ملک چې کله نوی جوړ شي که نه نو خلک اول د هغې چې کوم بیسک او بنیادي مسایل دي اول هغه حل کوي او بنیادي مسایل د خلکو هغه معیشت دی او امن و امان دی چې کله امن و امان او معیشت ته انسانانو ښه دی او معاشرې ښه شي د هغې نه پس چې کومې اهمې مسلې دي هغه تعلیم دی او صحت دی تعلیم دی او صحت دی نو هغه خلک هغه ځینې جذباتیان دي دې ځای نه هم خلک فتوې لګوي چې دا طالبان ټیک نه کوي ته بعضې سیکولر خلک د هغه ځایونو نه کم چې د افغانستان نه تللي دي یا ناپوهه خلک دي د هغې هم دا کوشش کوي او سوچ دا دی چې یاره دا افغانستان دا کرنټ حکومت چې دا ظلم کوي حالانکه داسې نه د هغې خپلې بنیادي مسلې نه دي حل کړي ته ورته زموږ تعلیم او زموږ صحت هغې خپل امن و امان برقرار کړي هغه ثابت کړي هغه مضبوط کړي دغه شانتې هغه خپل معیشت هغه برابر کړي د هغې نه پس په دا مسایل کوي او که دې څوک خلاف کوي هغه ټیک نه کوي صحیح ده وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم الله فرمای وحاجه قومه وحاجه جګړه کوله ابراهیم علیه السلام سره قومه د قوم وحاجه او جګړه کوله وحاجه او بحث کو اخلی بحث کول اخلی جګړه کول وحاجه او بحث کو د ابراهیم علیه السلام سره قومه د قوم قال او ابراهیم علیه السلام اتحاجونی آیا تاسو ما سره بحث کوئ فی الله د الله بارکی اتحاجونی آیا تاسو ما سره جګړه کوئ فی الله د الله بارکی وقد هدان
او دغه الله خو ما ته سمه لار ښودلې ده. ولا اخاف او زه نه یېرېږم ما د هغه څه نه تشرکون به چې تاسو د الله سره شریک جوړوئ الا مگر ان یشاء ربي چې وغواړي زما رب شیئا یو څیز. وسع او فراخ دی ربي زما رب کل شیء هر یو څیز ته علما د علم په لحاظ سره. افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ وکیف اخاف زه به څنګه ویریږم ما د هغې څیز نه اشرکتم چې تاسو د الله سره شریک جوړوئ. ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم چې تاسو شریک جوړوئ بالله د الله سره ما هغه څیز ورسره شریک جوړوئ لم ينزل به چې الله نه دی نازل کړي علیکم په تاسو باندې سلطانا په دلیل کې. فأي الفریقین پس کومه یوه ډله احق زیاته حقدار ده بالامن چې بچ شي د عذاب نه. بالامن په امن یعنی بچ شي د عذاب نه. ان کنتم که چېرې تاسو تعلمون پویا الذین هغه خلق آمنو چې ایمان راوړي ولم یلبسو او خلط نه کی او ګډوډ نه کی ایمانهم خپل ایمانونه بظلم په ظلم سره. اولئک دا خلق لهم الامن د دې دپاره بچ کېدل دي د عذاب نه. اولئک دا خلق لهم الامن د دې دپاره امن دی بچ کېدل دي. وهم محتدون او دی په سمه لار دي. دی آیتونو مبارکو کې ابراهیم علیه السلام په یو ناشنا انداز کې دلایل پیش کړي او دی ته وایي چې تاسو سره په دې شرک باندې هېڅ دلیل نشته او موږ سره دلایل شته. نو تاسو سره دلیل نشته صحیح تاسو ما ته چې هغه ومنئ او تاسو زما صحیح دلیل نه منئ. زه صحیح دلیل در کوم هغه نه منئ او تاسو سره دلیل نشته او ما مجبوره کوئ چې زموږ خبره ومنه. خبره د چا منلی کېږي چې چا سره صحیح دلیل چا سره ګواهي دلیل وسرئ د هغه خبره به منئ او چا سره دلیل نه د هغه خبره به نه منئ. صفا خبره ده که نه په داسې مسلو کې. اوس وقت کې ده کافرو ته وایي مشرکانو ته چې ستاسو په شرک باندې تاسو سره څه دلیل نشته د فطرت هم خلاف دی د عقل هم خلاف دی او زه چې کومه خبره کوم د فطرت او د عقل مطابق هم ده او ما سره د الله له طرف نه په هغې دلیل دی. تاسو اوس ما ته وایئ چې زمونږ خبره ومنه حالانکې تاسو سره دلیل نشته او زما سره دلیل شته او تاسو مې خبره نه منئ. نه پوهېږئ په دې خبره. نو څونه واضحه خبرې دي. نو وحاجه قومو ابراهیم علیه السلام سره د خبرو جګړه کوله. حاجه حجت نه دی حجت دلیل پیش کول. وحاجه او جګړه کوله قومو د ابراهیم علیه السلام سره خپل قوم. وحاجه بحث کو ابراهیم علیه السلام سره قومو د قوم. قال وی ابراهیم علیه السلام اتحاجونی فی الله تاسو ما سره د الله په باره کې جګړه کوئ وقد هدان الله خو دې ذات ته چې ما ته سمه لار ښودلې ده. ولا اخاف ما تشرکون به دا لومبۍ خبره دا خو شوه. د دویمه خبره ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربي شیئا. دې مشرکانو یو خبره وکړه ای ابراهیم علیه السلام تا د ستورو نه انکار وکړو چې دا زما رب نه دی. تا د نور نه انکار وکړو د سپوږمۍ نه دې انکار وکړو د بوتانو نه دې انکار وکړو. یاد ساته ګورې د دې ازار به دې ووایي څه به دې ووایي ازار به دې ووایي. نحوست په د باندې راشي په خوله به راټول شي په خوله به زنانم چېرته لیدلي که نه ډنګ بابا پسې خبرې مه کوه د بچو نه به خلاص شي پسه نه بچو نه په جوه به دې دانه راوخیږي. ډنګ بابا پسې خبرې مه کوه نه پوهېږي په دې. منظري بابا باره کې داسې مه وایه چې د هغه ته سر مه ټیټوئ. داسې مه وایه چې د منظري بابا او د رحمان بابا او د پلوسی بابا پلوسی ورته وایي تاسو بل څه ونه یم د پلوسی بابا د هغې مالګه او شکرانې هغه مه استعمالوئ. ولې په خوله به راټول شي خبرې مه کوه بدي ساتیانو خبره بدي ګناه ده. نو ابراهیم علیه السلام ته څه ویله ویرېږه د دې بوتانو نه د دې ازار به دې ووایي. ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې ولا اخاف ما تشرکون به تاسو چې د الله سره څوک شریکان ګرځوئ د هغې نه زما هېڅ یره نه کېږي د هغې نه زما هېڅ یره نه کېږي. زما یره چې د هغه د چا نه ده الا ان یشاء ربي شیئا چې الله وغواړي زما باره کې څه څیز نو ما ته به راورسي. یعنې زه د چا نه نه یېرېږم که یېرېږم د چا نه یېرېږم صرف د الله نه. وسع ربي كل شيء علما اوس الله ته پته ده چې زما په څه کې خیر دی او په څه کې مې شر دی په څه کې مې خیر دی او په څه کې مې نقصان دی په څه کې مې فایده ده او په څه کې مې نقصان دا چا ته پته ده الله ته پته. الله په دې پوهېږي که ماله تکلیف راکړي او که ماله فایده راکړي زما په دې کې څه کار نشته الله خوښه ده.
که هغه مال چرته خیر راکوي او زه د ځان نه خوشحالېږم نو کیدای شي په هغې کې راته پټ شرک دلی او که مال چرته شر راکوي او نقصان راکوي او زه پې خفه یم کیدای شي دننه په هغې کې خیر او فایدې راتګدلي نه پوهېږي په دې دا الله خوښه ده زما خو پکې څه نشته نو څه وایي ولا أخا وسع ربي كل شيء علما وسع او کلاو دی ربي زما رب كل شيء هر یو څه ته علما په علم کې وسع ربي كل شيء علما زما رب د هغه علم هر یو څیز ته رسېدلی دا مطلب هغه پوهېږي افلا تتذکرون تاسو نه پوهېږئ په دې خبرو باندې څونه واضح خبرې دي وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله د ټول نه غټه ګناه خو شرک دی تاسو په شرک کې نه یریږئ او زه د الله په وحدانیت کې ویریږم مسلمان دا څه وایي تاسو په شرک کې نه یریږئ چې ټول نه لویه ګناه ده په هغې ته سره دلیل هم نشته مخکې به راشي ورپسې او ما ته څه وایي چې د بوتانو نه تاسو چې شرک کوئ تاسو ته نقصان نشته او چې زه د الله جل شانو د وحدانیت قایل یم ما ته به نقصان وي دا هغه خبره ده که نه हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम अखवा څنګه دی مخکې شو वो قتل भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता वो قتل भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ابراهیم علیه السلام دوی زه په حق یم زه ولې ویریږم یاره خو تاسو له پکار دی شرک کوئ مشرکان یې ما ته وایي چې ویریږه روغې خبرې والا ته وایي چې ویریږه بجلیګر مولي صاحب به خبره کوله الله دې وبخي نشته ژوندی نه دی نو تاسو همانه ټیک ټاک جوړ کړی وی تاسو همانه ټیک ټاک ویډیو جوړه کړې وه خو ژوندی نه دی بس ارمان دی چې ژوندی وی چې داسې مثالونه من پټ کړی وی چې مجبوره وی چې بیا به مخې ته موبایل نه شو کېښودی او داسې ویډیوګانې بیا نه شي جوړولی دی هلکانو وی وایي داسې کار دی وایي زمونږ د مولیانو مثال وایي د چیلو دی د څه د چیلو او د عامو خلکو مثال د ګډو دی څه د ګډو په معمولي څیز مونږ بدنامېږو عام خلک په هېڅ نه بدنامېږي وایي دې مثال د ګډو دی دوی ټوله ورځ دومره لمان چوتۍ لګوي دې ته څوک څه نه وایي او چیلی صرف لکۍ چوته کې خلک وایي کونه یې ښکاري څه وایي کونه یې ښکاري داسې نه وایي جب داسې وایي که نه نه غاسې یو خبر را یاده شوه منځ کې ناسې علما کرامو ته تقریر کوه دا خبرې ورته کوله چې موږ په معمولي خبره بدنامېږو که چېرته څوک مو په بازار کې وویني خلک څه وایي مولا سړی دی په بازار کې ګرځي نو ولې انسان نه یم څوک خوراک هم چېرته هم خاندو مولا سړی دی خندا کوي خاندي ګوره نو په دې هم بدنامېږو خیال نه وایي زموږ مثال د څه شي دی د چیلو دی او د عامو خلکو مثال د ګډو دی که دوی هر څه کوي څوک ورته څه نه وایي خبره مې دا کوله هسې خبر را یاده شو هغه دې سره ډېر تعلق نشته ابراهیم علیه السلام فرمایي وکیف اخاف ما اشرکتم زه څنګه ویریږم د هغې څیزونو نه چې تاسو د الله جل شانو سره شریک ګرځوئ تاسو له یاره پکار ده ځکه چې تاسو ولا تخافون انکم اشرکتم بالله تاسو په شرک کې نه یریږئ زه په توحید کې څنګه ویریږم ولا تخافون تاسو نه یریږئ چې انکم تاسو اشرکتم بالله د الله سره شریک جوړوئ او شرک داسې یو څیز دی چې ما لم ينزل به علیکم سلطانا الله جل شانو خو دې څه دلیل هم تاسو له نه درکړی تاسو شرک ولې کوئ څه دلیل هم د سره نشته بې دلیله خبره هم کوئ او ما ته وایي چې دغه طرف نه راوړه او دې طرف ته غلط طرف ته راوړه داسې خو نشته نو فأي الفریقین احق بالامن اوس ما ته دا ووایه تاسو چې دا ما ته وایې چې یاره دې پلان کې بت پسې خبرې مه کوه ستور او سپوږمۍ او نور پسې خبرې مه کوه ګینې په تا باندې به عذاب راشي نو تاسو وایئ تاسو شرک کوئ تاسو د عذاب ډېر مستحق یې که زه ډېر مستحق یم چې زه د الله په وحدانیت باندې ولاړ یم او زه زیات حقدار یم چې بچ شمه د عذاب نه او که تاسو ډېر حقدار یې چې بچ شئ زه لکه سوچ وکړئ پخپله تاسو غلط کار کوئ تاسو ته به نقصان نه رسي زه ټیک کار کوم ما ته به نقصان رسي دغه فرمایي ابراهیم فأي الفریقین احق بالامن ابراهیم علیه السلام څونه عاجز انسان دی که نه دا نه وایي چې زه په حق باندې یم ځان نه یادوي دا وایي تاسو یې او زه یم تاسو شرک کوئ زه د الله جل شانو د توحید په عقیده باندې یم په سمه عقیده باندې یم تاسو غلط کار کوئ نو تاسو د عذاب ډېر مستحق یې که زه مستحق یم ځان به یاد کړو زه ډېر زیات بچ کېدونکی یم په امن سره یم که تاسو دا دوه ډلې دي نو ځان یاد نه کړو بلکې دوه ډلو ته اشاره وکړه چې دوه ډلې دي یو په حق ده یو په باطله ده نو چې باطل والا نه یېرېږي حق والا ولې ویېرېږي
حق والا ولې ویریږي. او دا خبر زه ډېره کوم خلکو ته او ټولو ملګرو ته چې خلک په غلطو کارونو باندې، خلک په غلطو فیشنونو باندې، خلک په غلطه عقیده باندې، خلک په غلطو اعمالو باندې نه شرمېږي، نو ته په سمه عقیده او په سم عمل باندې ولې شرمېږي؟ داسې مه کوئ. بس چې کم د قرآن او د حدیث مطابق یو کاري په کائنات کې تا باندې څوک هم اعتراض نشي کولی، نو شرم نه دی په کار په دې کې چې خلک بس وایي، خلک به سوي خلک خو دغه خبره کوي اخر کې چې انا لله و انا الیه راجعون خپې اګرې تک دی سړی لاړو. خلکو اخري خبره دا کوي بیا سره نه چا تعلق نه به څوک خبرې کوي، بس ختم. نو ته د هغې خلکو د وجې نه چې هغه ستا نه په کار راځي، نه تا سره به قبر کې سنبلي، نه به تا سره آخرت کې، نه د هغې د وجې ته جنت ته ځې، نه د هغې د وجې تا نه الله رضا کي، ته ولې دا وایې چې خلک بس وایي؟ دغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام فأي الفریقین، ابراهیم علیه السلام ځان نه یادوي، دوه ډلې دي، یو په حق یو په باطله، نو کومه یوه زیاته حقداره د دې خبرې چې هغه په امن کې پاتې شي. فأي الفریقین، کومه یوه ډله داسې چې احق بالامن، چې هغه زیاته حقدار ده بالامن چې بچ شي د څه شي نه، د عذاب. ان کنتم تعلمون، که تاسو په دې خبرو پوهېږئ. دا خو واضح واضح خبرې. زه حیران دوم چې ابراهیم علیه السلام دومره واضح واضح خبرې کولې، دا د خر زامن بیا هم نه پوهېده په دې خبرو باندې. اوس الله جل شانو جواب ورکوي. ابراهیم علیه السلام فرمایل که نه چې کومه یوه ډله ده چې هغه په امن کې شي او سمه ډله ده او کامیابه ډله ده، نو الله جل شانو جواب ورکوي. ابراهیم علیه السلام خو هغې ته ووایي که نه چې تاسو په باطل یې، تاسو په باطل یې، زه په حق باندې. داسې خبرې وکړه که نه، تاسو کې او په ما کې کومه ډله زیاته حقداره چې د الله د عذاب نه بچي، نو الله جواب ورکوي. اوس چې زه جواب در کوم ابراهیم علیه السلام لږ صبر. الذین آمنوا، کم خلک چې په الله اعتماد ساتي، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ظلم شرک ته وایي، څه ته؟ شرک ته. ولم یلبسوا، نه ګډوډ کړی ایمانهم خپل ایمان بظلم په شرک سره، اولئک لهم الامن، دغه خلک دي دا په امن کې دي، وهم مهتدون، او په سمه لاره باندې. دا جواب چا ورکو؟ الله جل شانو ورکوي. الذین آمنوا، چې ایمان را، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، خپل ایمان په شرک سره نه اسقا کړی، ولم یلبسوا، نه خلط کړی، نه ګنده کړی ایمان او خپل ایمانونه بظلم په ظلم سره، اولئک لهم الامن، د خلکو دپاره امن دی، وهم مهتدون، دي په سمه لاره. دا آیت مبارکه چې کله نازل شو، سړي قتلونه کول، بار 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 قتلونه کول، بیا وی دې قتل باوجود به ما الله معاف کړي، نبي علیه السلام ته او الله به دې معاف کړي. دا آیت نازل شو الذین آمنوا، خلک چې ایمان راوړي او شرک نه کړي، دا خلک به په امن کې پاتې کړي. نبی علیه السلام ته توبه وباس ټیک پشي ارس. دا آیت چې کله راغی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان راوړل او شرک نه کول، صحابه کرامو ته غلط فهمي وشوه. هغوی دلته ظلم ټکی راغلی. څه ظلم خو وړوکی سیزم کېدی شي، غټ سیزم کېدی شي. غټه درجه شرک ته او لاندې درجه چې ته مونږ ظلم وایو، چا ته تیزه خبره کول، چا ته غلطه خبره کول، داسې وړې وړې مسلې چې مونږ ته ښکاري کوي، دا ټول ظلمونه دي. صحابه کرام ویرېده، یا رسول الله اینا لا یظلم، په مونږ کې کم یو انسان دی چې هغه به ظلم نه کړی اوسه پورې، یا ظلم به نه کوي. مونږ خو ټول څه نه څه خو کوو که نه، چا ته ستا خبره یا بل څه یا بل څه، نو مونږ به ټول په امن کې نه یو، عذاب ته هم الله غورځوي. نبي علیه السلام فرمایي نه که نه. سورې لقمان دی آیت ته وګوره چې حضرت لقمان خپل بچي ته نصیحت کوي، یا بنیه، یا زما بچیه، لا تشرک بالله، شرک مه کوه، ځکه ان الشرک لظلم عظیم، شرک څه شی دی؟ دا ظلم دی. نو دلته چې ظلم نبي علیه السلام فرمایل دا ظلم کوم راغلی، دا شرک دی، دا عام ظلم نه یادي. خیال هم دی خبرې. الذین آمنوا، هغه خلک چې ایمان راوړي، ولم یلبسوا، او نه ګنده کړی ایمان او خپل ایمانونه بظلم په ظلم، یعنی په شرک، اولئک لهم الامن، د دغې خلکو دپاره امن دی، یعنی بچ کېدل دي د الله د عذاب نه، هم مهتدون، او دي په سمه لاره دي، کامیاب دي. ښه بس